دي وخان دي غواګانې دي دې کې میخین دي ګړې دي او بیزي دي پسانی او کدغې دا ګړانی نو ګړه چې دا غچ دا خوا چې دا علي رضی الله عنه زمانه کې مصدق فردوس کې د میخ او د غوا د دې زکات یو واستو یو شی دی محمد ابن سیرین هغه ذکر کړی دی بعض خلک وایي دا صحابه زمانه کې وایي دغه دا وایي دا دین کې به خیر واست ذکر نه نشته عبدالرحمن ابن ابي بکر چاوته ویل ابن سیرین ته زه بیمار وای څه وکم وای مال می خراب وغواړه نو هغه عبدالرحمن ابن ابي بکر ته ویل د بحرین د طرف نه می خراب وغواړه نه حسوا می خراب راولېږي علي رضی الله تعالی عنہ یو قول دی چې د میخ قربانی کې مکسر شریکی دي شي موقوف روایت ده او زکات مولا یو غسته ده د بعض زمونږ ورونو دای باندې دې قصو لري زور ور کړی امام ابن تیمیه رحمه الله امام شیخ ابن عثیمین سر امام ابو حنیفه امام مالک امام احمد او امام بخاری بلکې ټول علما د امت مذاهب اربعه په دې متفق دي چې غوام می خیو شي او استاد سره نه کیږي د الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د ثابت ځکه عربو کې وینو رړه دې نه کیږي مخه وکنه د الله نبی له د میمونې رضی الله عنها خور خادمه په خړې وره چې وی کته بیبینو یو بل رسول الله خبر کوي چې دا څه وکړه وای دا څه دی وای دا خادمه لا سکراخ خالد بن ولید ناس یا رسول الله حرامي دی وینا وای ولې نه خوري یا رسما دې قوم کې شته نه زو سعادت نیم وای زو سبيخي عادت خالد و ارام خلل مخ کې به وخوړه وای سیز دې استاد لري نه غواړي مکه وکي دا مکه وبس سادهګه په کې قسمونه وکي هغه دا قسمونه شیخ نه دي دا مسله په وس نه ده په خوانه وګوره او دې کې ما تفصیلی او کلیپ مو ویل او قبل کالي اوس مختصر وخت دا خبرې نه کیږي بل دا